په کابل پوهنتون له برید 2 ورځې وروسته نن چهارشنبه د دې پوهنتون درسونه بیرته پیل شول. له برید وروسته پوهنتون ته راغلي محصلین وایي وروستي برید یې پر زده کړیز بهیر او ذهن بد اغېزه کړي. د دوی په وینا چې دا بده پیښه به یې په یاد او د خپلو ملګرو نیمګړې هیلې به یې تل ځوروي. د صحنې څخه موږ هېڅ وخت نه وو مخ شوي. صحنه او محصلین چې کوم شهیدان شول هغه صحنه چې موږ خپله ولیدل هغه ډېره د وحشت صحنه وه. او بل موږ ذهن واقعا ذهن یې د موږ ډېر خرابه کړی دی او د درس د صحنې نه یې لرې پاتې کړلو. یو کال باندې دا صحنه چې موږ ذهن ته راځي موږ درس د ذهن وځي او موږ په ذهن باندې ډېر منفي تاثیرات ولرل. و ما امیدوار هستم که از این حمله جلوگیری شود، دیگه این حمله تکرار نشه، به خاطر که بسیار سر روی ما تاثیر کرده. اکثر همصنفی های ما که بر ما پیام روان کردن، زنگ زدن، بسیار وضعیتشان از نگاه روحی خراب بود. پوهنتون ته راغلي محصلین وایي که څه هم له برید وروسته د ویرې احساس کوي، خو د دوی په وینا چې دا ډول پیښې له زده کړو نشي ګرځولی او خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي. ما دوباره میاییم و دوباره برمیگردیم و قوت بیشتر از قبل، قوی‌تر از قبل برمیگردیم به درس‌های خود و درس‌های خود ان شاء الله ادامه میدیم. زمونږ روحیه د دغه پیښو سره عادي شوې ده. تیره ورځ لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، تیره ورځ یو خونړۍ پیښه وه او نن درېیمه ورځ ده. موږ دوباره عادي د معمول په شانتې عادي خپلو درسونو ته راوګرځېدلو. باید یاده شي چې د کابل پوهنتون پر حقوقي مرکز تیره دوشنبه 2 وسلوالو بریدګرو برید وکړ او شاوخوا 15 ساعته د امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه چې په پایله کې د پوهنتون 22 محصلین ووژل او 40 نور یې ټپیان کړل.